بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه امید را بخیر راغلی. قربان هستم، خوش به حال مهربان جوړی. څنګه یې خوښی؟ الله ستاسو نه کوي. آماده یې چې د فرانسوي ژبې یو څو مهم لغتونه تکرار کړو بل سره؟ ان شاء الله آماده یاست. ښه ډیر ښه. زه به له تاسو نه پوښتنې کوم فرانسوي ژبې کې تاسو پښتو ځواب راکړئ. صحیح ده؟ سمه ده بالکل. مهم سره یې نقل هم کولی شي. الله ستاسو نه دا وړي شوی. بونجور سلام. سلام په معنا ورکوي او سحر بخیر په معنا. ډیر ښه. بونسوار بونسوار هغه یعنی ماښام په خیر. یا پری او بونوی بونوی خوش به ولرئ. خوش به او وی څنګه یعنی وی د څه معنا ورکوي؟ وی او په معنا یعنی هو په معنا ورکوي. هو یا او په معنا. ډیر ښه. نو د نه معنا ورکوي یعنی نه. بالکل صحیح. او excusez-moi excusez-moi بخښنه غواړم یا وبخئ. بالکل صحیح خبره. je suis désolé زه ډیره بخښنه غواړم. زه ډیره بخښنه غواړم. ډیر او s'il vous plaît s'il vous plaît بالکل یعنی s'il vous plaît مهرباني وکړئ. ډیر ښه. په مهرباني وکړئ او لطفا مثلا په فارسی کې مثلا او merci مننه. merci تشکر په معنا فارسی. à bientôt ګورو سره ګورو به سره تر بیا یعنی یو چا څه خدای په معنی کې وروسته وخت پورې او تر بیا وخت او خدای په معنی کې سلام ویل کی یعنی سلام. په هغه د دې خپل منځ کې چا سره اشنا خلک ته استفاده کیږي. پرې او غوا د خدای په معنی یعنی خدای په معنی د خدای په معنی او یعنی د او په معنا راځي. مثلا اول د هو په معنا او د او هغه چې د او یعنی د یا په معنا راځي او چې د او په معنا راځي. مثلا په جمله کې وایي زه او ته moi et toi moi et toi ښه. یوه بله جمله چې هغه دان چې ته ویلی کېږي دان کوټې دننه یعنی دان د شام کوټې دننه یا دان د ساک بیک منس یا بیک دننه منس معنا دان یعنی په دوه ډوله دی. یو دان چې دی غاښ ته ویلی کېږي او یو دان چې دی هغه په لیکلو کې فرق کوي چې دلته باید ولیکل شي او هغه داخل ته ویلی کېږي په یا داخل. ډېر او بله pour مثلا جمله کې استفاده کوي pour le français. مثلا که په جمله کې کار کې هغه داسې راځي لکه غواړي یو چا ته وایي زه د دې لپاره دلته یم. او د دې pour لپاره مثلا je suis ici pour apprendre. زه دلته یم د زده کړې لپاره. pour د دې لپاره یعنی جمله pour لپاره. ښه. کوم او معنا ورکړي. کوم چې څو ډوله معنا ورکړي ولې دلته مونږ کوم چې کوم مراد دی هغه له دې نه په څېر مثلا یا مثال چې ورکو اوس کوم کار کې وګوره کوم سوا د هغې کې استفاده کېږي ته خو نه دا بیا فرق کې دا کوم چې مثلا د دې په څېر باندې مثلا یو چېته مثال ورکړي مثال په ډول او بالکل. او سوق چې ته ویلی کېږي سوق هغه ته وایي په یاد کې مې دا مو وایي سوق سهار نه وایي سهار نه غواړي نه سوق pasa سوق pasa سو لاندې ته سو لاندې ته ویلی کېږي او سوق مثلا یو چی په سر باندې او سو لاندې. ښه. avec ما سره یعنی le avec ما سره راځي. پرې avec moi le ما سره بالکل. او avant نیم یعنی لکه avant-hier وروسته یا تیر شوی په معنا یعنی وروسته نه تیر په معنا. مثلا پرون ورځ تیر شوی او بل پرون که وایي بیا وایي avant-hier مثلا تیر وخت تیر ورځ. پرې. او après د وروسته په معنا ورکوي. après وروسته بالکل لکه وروسته به ترسره شي après. او راځو il
ایل چی شي ته ویل کی ایل هوا ته ویل کیږي آفرین او بل چې د ال ال چې دا علم چې دا هغوی هغه ته او هغه ته ویل کی خزینه ته راځي او ال چې د خزینه ایل چې د نارینه ته خطاب کی او نو مونږ په معنا یعنی آفرین مونږ یعنی او وو هغه په معنا تاسو هغه تاسو په معنا هغه چې دا ال بیا اخر کې اس اخلي ها ډیر ښه دومی څه معنا دومی د نیمه په معنا ورکیږي مثلا یو چانه پښتنه کې تاسو صوبه دی ورته وایي داسې معنا یعنی د نیمه په معنا ورکیږي یو مثلا هغه وایي خزا غدمی دیزا غدمی نیمه به هر چی کارول شو دا مثال څه باندې ښه اوسی او دا مزدا یعنی اوسی موسی زهم اوسی تاسو هم یعنی تو اوسی همدار اوسی همدار بله ته همدار کنه دا غلط راځي ما موسی زهم په معنا ورته زهم موسی ته هم توسی ښه علاوه د چی معنا ورکړي چې ډیر په خبرو کې کاری علاوه د څه معنا ورکړي مثلا خپل خبره ته دوام ورکړي او بیا داسې وکړي بیا دلته لاړ یعنی یو جمله دوام په خاطر کې جمله خلاصي کې بل جمله ته داخلي دوه استفاده کیږي د بیا په معنا ورکړي ښه بیان چې شته بیان خو په معنا ډیر او مووه چې معنا ورکړي مووه بد یعنی بد په معنا یعنی یو چې دا ډیر بد دی بد یعنی خراب متضاد کې بد راځي مووه راځي او سان دیکھیں اور بھی جملہ جوڑ رہا تھا سان پونش پرونه کې سان یعنی پرتا یو چې شه ده مثلا غواړي وای پرتا لدی د غیر لدین یعنی غیر لدین او سان یعنی پرتا یعنی کمال دسي نشته مې شي معنا ورکې مې مګر نه مې خو معنا ورکې خو پرتا لتا یعنی یو پرتا لتا دوړې بل څه معنا مې خو خدا سے بوسی مگر سے بوشي مگر خو یعنی مگر وته ده ها jour ورځ معنا یعنی تشتغلي كي وده يدعم الزو جملة جوړه ça تشتغلي كي quelle heure est-il maintenant ça dit ça تشتغلي كي parce que nous allons dire aujourd'hui non ou hier pardon tercera ورځ معنا او ميدي سحر ته ویل کیږي ميدي غرمت سحر ماتان ده کنه ماتان سحر ميدي غرمت ته ویل کیږي après midi یعنی غرمین ورسته après midi غرمین ورسته بس پرینتا او minuit ما خام ته ویل کیږي minuit نیمه شپه او beaucoup چې ویل کیږي beaucoup ډیر په معنا او چې ډیر او très د خ په معنا وایي کې یعنی خش کې تخم یعنی د ډیر به تخې بیا ورته وایي ډیر خ یعنی هغه د ډیر په معنا وایي بیا په ورته ځبانه کې تخې یعنی ډیر حکوم ډیر ترې کې تخې ډیر ټول یو معنا ورکړي دا کې خو کې چې ویل کې ام په لیکته یعنی ډیر خلک ته ښه زه فکر کوم دا پرنده بس دي ان شاء الله چې ډیر وځه کو د دې په هیله نه دا نور زده کړو پیله ان شاء الله ښه مننه ملګرو چې تر دې دمه